السلام علیکم زما ګران مینوال ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما مینوالو ټاپک شروع کولو نه مخکې چې کوم رونو زما چینل نه دی سبسکرایب کړی برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ مینوالو زما چې کوم ټاپک دی برای مهرباني تاسو زما دا ویډیو پوره وګورئ هغې نه پس بیا تاسو خپل کمنټس هم راته وکړئ مینوالو زما چې کوم ټاپک دی هغه شهسوار ته دی شهسوار ته زه دا ویل غواړم شهسواره کله ته راځې یو شانتې خبره کوې کله بل شانتې خبره کوې خو دې دپاره په یو ژبې باندې ټینګ شه چې کومه خبره کوې هغه یو خبره کوه هغې نه پس کله یو بیان ورکړې کله بل بیان ورکړې په یو خبره باندې ټینګ شه ومکه خبره کوه هغه ستا خپله خوښه ده چې ته څه کې هغه ستا خپله خوښه ده خپل مرضي سره کوه خو خدای دپاره زموږ دین اسلام پورې خندا مر جوړوه ولې چې ستا د لاسه ډېر خلک داسې دي هغې تنګ شوي دي وایي کله د تبلیغ باندې ځي او کله څنګه کوي کله بیا ډومتوب ته راځي خو زما چې کوم تا ته میسج دی دا میسج دی چې کومه خبره کې په هغه خبره باندې کلک اوسه ما خپل بیانونه بدلوه کله وایي زه به نه کوم کله تا ویل چې زما څوک تپوس نه کوي اوس خلک ستا تپوس کوي نو خلک درته ته وایي ما سه پیسې نشته او خلک ما له پیسې نه راکوي امداد نه کوي اوس ټایم خلکو ستا مدد دپاره اواز وجود که مونږ دله پیسې درکوو اوس ته وایي ما د خلکو پیسې نه دي په کار زه په څه وکړم پیسې ما سره ډېرې دي نو اول یو شانتې خبره کې بیا بل شانتې کې خدای دپاره یو خبرې باندې ټینګ شه یو خبره وکړه چې کومه خبره ده چې کومه مسله ده هغه خپله مسله بیان کړه او کله ته وایې زه په دې زه اوس سنګینګ شروع کوم بیا وایې نه زه سنګینګ نه شروع کوم چې څه دې زړه غواړي هغه کوه خو خدای دپاره زموږ دین اسلام پورې خندا مه راخله مه کوه او تبلیغیانو نوم مه بدناموه چې کوم کار کې لګې او مکه کار کوه چې تبلیغ کې نو صرف تبلیغ کوه آیا هر ورځ دا بیانونه مه ورکړه زه به دا وکړم زه به دا وکړم ته ځان پورې خلک خندوي چا پورې نه او ستا په دې خبرو باندې په چا باندې اثر نه پروزي ته الټا خپل عزت کامې لګیا د هر یو بنده په لاس کې خپل عزت وي هر یو کس دا غواړي چې زما عزت چې کوم دی نو هغه مخکې دی زما عزت برقرار وي خو نه شهسواره ته خپل عزت نور په خپله کمې زما تا ته دا میسج دی چې څه د زړه غواړي هغه کوه خو برای مهرباني زموږ دین اسلام پورې خندا مه جوړوه او تبلیغیانو پورې خندا مه جوړوه ولې چې دا ډېره غټه ګناه ده زما تا ته دا میسج و مینوالو چې زما ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کوئ خپل کمنټ راته راولېږئ چې کوم رونو زما چینل نه دی سبسکرایب کړی برای مهرباني تاسو زما چینل هم سبسکرایب کړئ والسلام